السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ورونو او خویندو، الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ او د صحت په جامو کې به پټ یاستئ. زموږ د کورس عنوان دی د قرآن زده کړه یا د قرآن مجید حفظ او زده کول. نو دې په دغه کورس کې به انشاءالله موږ کم موضوعات د باندې خبرې کوم. د قرآن فضایل دي، د قرآن برکت دی او څنګه زما په زړه کې سکون او اطمینان پیدا شي د قرآن په مطالعه، د قرآن په زده کړه کې کم شیان مهمه دي، هغه تقوا ده او همدارنګه بل د قاری او د حافظ ترمنځ فرق څه شی دی، په دې باندې به خبرې کوو. د حفظ طریقه څرنګه ده چې څرنګه زه حفظ کولی شم، په دې به خبرې کوو په دې کورس کې. د دور طریقه څرنګه ده چې څرنګه د حفظ کول نه وروسته چې کوم دور زده کوم چې تر څو پورې مې قرآن مجید ټیټ شي او زما په سینه کې ځای ونیسي، په دغه موضوع به خبرې کوو. بله موضوع د تکرار یا د گردان، هغه باندې به رانه اچو په دې کورس کې. او دغه زموږ د کورس موضوعات دي. انشاءالله ټول تر اخره وګورئ، ټول تر اخره تعقیب کړئ، نور ملګري هم راوبلئ او تر څو پورې قرآن ډېر په اسانۍ سره څه کړو، زده کړو. نو راځئ په یو ځای باندې سره مخکې لاړ شو. په الله مو سپارم. سلام علیکم.